تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته امر کړی دی چې د پاکستاني سرتیرو مړي پاکستاني پوځ ته ونه سپاري. او وروستۍ خبره ده چې د افغانستان اسلامي امارت له یوه خصوصي شرکت سره له پنجشیر نه کابل ته د اوبو پر لیږد غږېدلی دی. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویلي دي چې پاکستاني پوځ د دوی د جنګیالیو د مړو سپکاوی کوي او په اسانیو اړوند کورنیو ته نه سپاري. تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې ده چې د پاکستاني سرتیرو مړي له سپکاوي پرته په خپله دفن کړي او تر امرساني پورې پاکستاني پوځ ته ونه سپاري. د بلوچستان ایالت د ژوب په سمباسا سیمه کې د پاکستاني طالبانو د 33 تنو جنګیالیو له وژل کېدو او په سیمه کې د هغوی د مړو له پاتې کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې د وژل کېدونکو پاکستاني سرتیرو مړي تر دویم امر پورې ونه سپاري او په خوندي ځای کې یې ښخ کړي. د تحریک طالبان پاکستان وایند محمد خراساني د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي خبرپاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ادارې د دوی وژل شویو جنګیالیو مړو ته سپکاوی کوي او په سړه او ګرمه هوا کې له دفن کولو پرته تر شنه اسمان لاندې پرېږدي. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ادارې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوي کسان د هغوی د کورنیو غړو او قومي مشرانو ته په اسانۍ سره نه سپاري. تحریک طالبان پاکستان پر خپلو جنګیالیو غږ کړی دی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د وژل شویو کسانو جسدونو ته له سپکاوي د ډډه وکړي او په یوه خوندي ځای کې د یې ښخ کړي، خو تر بلې خبرتیا د پاکستاني ادارو د وژل شویو کسانو جسدونه حکومت ته نه سپاري. دغه اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې ویل کېږي د اګسټ پر 8 د بلوچستان په ژوب کې د پاکستاني طالبانو د 33 وژل شویو جنګیالیو مړي تر اوسه هم په سیمه کې پراته دي. که څه هم د قومي مشرانو او ځایي طالبانو هر ډول هڅې وکړي چې دغه شاهدان خپل ځای ته انتقال کړي، مګر تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. او وروستۍ خبر ده چې اسلامي امارت وایي له یوه خصوصي شرکت سره له پنجشیر نه کابل ته د اوبو پر لیږد غږېدلی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي دي چې یوه خصوصي شرکت له پنجشیر سیند څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال په پروژه کې پانګونې ته تیاری ښودلی او ملا عبدالغني برادر د اوبو او انرژۍ وزارت ته سپارښتنه کړې چې د یادې پروژې د سروې او ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې ملا عبدالغني برادر د پنجشنبې په ورځ د کټوازي ګروپ خصوصي شرکت مسؤلینو سره له پنجشیر څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال پروژې په اړه خبرې کړې دي. ملا عبدالغني برادر د کابل ښار د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د اساسي حل لپاره یې هڅې کوي. د افغانستان اسلامي امارت ویلي دي چې د کټوازي ګروپ له پنجشیر څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال پروژه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او ډېر ژر به د یادې پروژې د سروې او ډیزاین چارې پیل شي. پر همدغه مهال ملا عبدالغني برادر د اوبو او انرژۍ وزارت او کټوازي ګروپ څخه تر راتلونکو 2 اونیو د پروژې د سروې او پایلې غوښتنه کړې ده.